السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. خودکشي کوونکی یا هم ځان وژونکی کس ته پیغام. تاسو هغه کسان چې تاسو ته د دې افکار په ذهن کې راځي چې ولا راسه ځان ووژنم، دا ولې راځي؟ اول دا اړوند خبرې کوو او وروسته وایو چې آیا خودکشي د ایمان سره رابطه لري که یا؟ اول خبره، خودکشي ولې راځي زموږ ذهن ته؟ د ډیپریشن او یا هم د اضطراب د وجې راځي. ډیپریشن یعنې څه؟ یعنې ژور خفګان. ژور خفګان زموږ په وجود کې ولې راځي؟ د تیر د وهمونو څخه، د ګذشتې د وهمونو څخه راځي. اضطراب زموږ وجود ته ولې راځي؟ د راتلونکي څخه ویره. د راتلونکي څخه ویره یعنی اضطراب د تیر کې اوسېدل یا هم د تیر اړوند ډېر غم کول یعنی ژور خفګان یا هم افسردګي. خودکشي په دغه دوه حالاتو کې زموږ ذهن ته راځي. راځو، آیا هغه کس چې خودکشي کوي موږ ورته ویلی سو چې دا بې ایمانه دی؟ نه خیر، خودکشي د ایمان سره هیڅ اړیکه نه لري. خودکشي د خدای سره اړیکه نه لري. خودکشي د دې سره اړیکه نه لري چې ته یو قوي کس یې یا ضعیفه کس یې. خودکشي ولې راځي؟ تاسو پوهیږئ موږ د رواني ستونزې کې یو ناروغي لرو په نامه د بایپولر. بایپولر څنګه یو ناروغي ده؟ بایپولر داسې یو ناروغي ده، دا د انسان مغز چې دی د جوز په رقم شکل لري. دغه د جوز شکل تغییر وکړي، مثلا چارکونجه سی، مثلث سی، گرده‌ای سی، دا د جوز شکل تغییر وکړي. دغه ناجوړي کې د خودکشي علایم ډېر. تاسو پوهیږئ هر نورماله انسان امکان لري په ژوند کې یو ځل بایپولر تجربه کړي. دغه وخت کې چې پر تاسو باندې د ډیپریشن زور راځي او تاسو غواړئ ځان ووژنئ، دا یعنې تاسو د بایپولر و هغه حالت ته تللي یاست. کله چې د خودکشي مسلسل فکرونه تاسو ته راځي یعنې ستاسو د دماغ کیمیاوي شکل تغییر کړی دی. د دماغ کیمیاوي شکل څه رقم دی؟ د جوز په رقم دی. کله چې د خودکشي افکار راځي، دغه د دماغ کیمیاوي شکل چې د جوز په رقم دی دا تغییر کوي. مثلا د دایرې په رقم سی، یا مثلا یو چارکونجه حالت ونیسي، یا مثلا رقم په رقم اشکال ځان ته نیسي. نو کله چې تاسو ته خودکشي فکر تاسو ته راځي، تاسو ځان ته ووایاست چې زه پلانکی، زما د دماغ کیمیاوي حالت تغییر کړی دی، زما حالت اوس سم نه دی، زه یا د ډیپریشن په موډ کې یم او یا هم د اضطراب په قوي موډ کې یم. یعنې کله چې د خودکشي افکار راځي یعنې موږ په جدي توګه ډیپریشن ته تللي یو او یا هم په جدي توګه اضطراب ته تللي یو، له راتلونکي څخه ویرې ته تللي یو. نو ځکه بیا دغه بد احساسات لکه د خودکشي زموږ وجود ته راځي. تاسو هغه کسان چې د خودکشي افکار ډېر درته راځي، کوشش وکړئ روانشناسانو ته مراجعه وکړئ، ډاکټرانو ته مراجعه وکړئ تر څو ډاکټران تاسو ته منظمه دوا درکړي. هغه انسان ته چې په مسلسل توګه د خودکشي افکار راځي یعنې دا کس یا ژور خفګان لري یا هم د اضطراب ناروغي لري چې د راتلونکي څخه ویره ده، او ډیپریشن یعنې په ګذشته کې اوسېدل. دواړه علاج لري، تداوي لري. تاسو کوشش وکړئ د دا دپاره په مسلسل توګه دوا وخورئ تر څو ستاسو دغه افکار کم سي. تاسو پوهیږئ په دنیا کې اقتصادي مشکلات، بدنامي، په ټولنه کې بدتوب ثابتېدل، هر څه په ژوند کې پر چا باندې راځي. هیڅ یو شی د دې دلیل نسي کېدلی چې موږ خپل ځان ووژنو. سمه ده؟ یعنې کله چې تاسو ته د خودکشي افکار راځي، دا یعنې ستاسو د دماغ کیمیاوي حالت تغییر کړی دی، ستاسو دماغ تغییر کړی دی. تاسو باید کوشش وکړئ چې خپل د دماغ کیمیاوي حالت تغییر ومنئ. ځان ته ووایاست چې زما حالت خراب دی، زه باید څه وکړم؟ په عاجل توګه ډاکټر ته مراجعه وکړم. تاسو هغه کسان چې په مسلسل توګه خودکشي افکار درته راځي، روانشناس ته مراجعه وکړئ. روانشناس به تاسو و سایکیټریست ته معرفي کړي، سایکیټریست به تاسو ته منظمه دوا درکړي او تاسو به جوړ شئ. دا یو ډول ناروغي ده او یو شی همیشه په یاد ولرئ، دا په اسلام او په ایمان پورې اړه نه لري. کله چې د دماغ کیمیاوي حالت تغییر وکړي، دا یو فزیکي جدي ناجوړي ده، اصلا په ایمان پورې اړه نه لري. او هیڅ وخت مه وایاست چې پلانکی
نفر ځان وژني یا د ځان افکارو ته راځي ایمان یې ضعیفه دی مشکلات یې د ژوند ډیر چې خودکشي د ژوند د مشکلاتو سره هیڅ اړیکه نه لري خودکشي ته دا سره اړیکه نه لري چې ته په کم حالت کې یې د ژوند بلکې خودکشي د دماغ د کیمیاوي حالت د تغییر له وجې منځته راځي چې باید د دا دپاره موږ په مسلسل توګه دوا وخورو مننه